عزیزانو مون که دا معتبر آرامتوبونه کوي په تندر دی ولګي خو بیغمه دی. زه د غریب آرامتوب باندې مرم. نو حکیم مور ته وایي چې مورې مه کوه ګوره. ویلې نه زه ډېره پاکه. یو طالب مصلاحتي کو چې څه چلو که چې زما د دې مور دا غرور مات شي. طالب به ورکه راتلو راتلو تلو راتلو بوډای سره تعلق جوړ کو. چې جوړ کو بوډای ورته وی چې طالب دلته خو زما زوی دی او ستا او زه به څه کوو. ما وتښتوه. بوډای ورته وی څه مې کا ومې تښتوه یعنی مټیزه مې کا. حکیم ته وی چې مور خو دې را سره تښتي. ویلیا خو تلیم نشي په لاره. وی راته وی چې په ټوکرای کې مې کېنوه. وی په ټوکرای کې کېنوه او په د پاسه مالوچ کېده او طالبه په پلانه لارې باندې راځه نو زه به مخې ته درشم. به طالب دا په ټوکرای کې کېنوله او پاسه په مالوچ کېښو چې راوی ویسته په هغه لاره حکیم والا مخه راغی. ورته ویل طالبه څه دي؟ ویل جي دا مالوچ دي. ویل ته کېده دا ټوکرای؟ دی په د پاس نه زور کو په ټوکرای کې چې کېنه دي بیړه دې غر کړي. دا خو مې زوی دی. چې ټوکرای کېښو او مالوچ یې ترې لرې کړ نو مور یې پکې زیړې سترګې نیولې وې. حکیم صاحب ورته ویل مورې نالت په ښځو. ویلې بچي اول په ما اول په ما. ویل تا خو ویل چې په لمنه مې مونځ کېږي زه ډېره پاکه یم. ویل بچیه نالت اول په ما. نو عزیزانو ستاسو مخکې چې څوک د نالت څه کې وایي که نه نو وایي چې اول په ما. او زما مخکې وایي چې نالت زه وایم اول په بجلیګر مولا. چې په داسې نالتي ملک کې پیدا دی او په داسې نالتي قوم کې اوسي. ټوله ورځ زما سترګې زنا کوي. ګیري نه دي چې ښځه درته مخکې تېره شي چې کوس پاس ورته دا بوډاګان کور رواني. دا د پیشورونه دي وزرې نشته. که وزرې دې زړو له ورکې په هوا کې به د مارغانو بیړه تباه کړي. زه خو دوکان کې ټوله ورځ ناست یم که نه چې جنۍ یا ښځه تېره شي دا سپینګیرې به داسې کوس پاس ورته وځي. زه هم ته دې بد زناور ته اوس وګوره. نه یو مې مټ نه ونیو مال څه ورته ګورې. هلاسې خدای قدرت مې کاته. دې خوا وګوره اوس به مونږ څنګه زبرګان شو چې زمونږ سترګې ټوله ورځ زنا کوي. قرآن څه ویلي دي؟ قرآن ویلي دي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. اے پیغمبره سړو ته ووایه چې ښځه وګورئ نو سترګې ښکته کړئ. ښځه دې ولیده فورن سر ټیټ کړه. ښځې ته وګوره وایه چې سړی دې ولیدو فورن سر ټیټ کړه.